بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ او تاسې راسو د تیر درس په ادامه سبنیټینګ باندې به موږ نن کار وکړو چې سبنیټینګ موږ څنګه کوو په یو نیټورک کې. سبنیټینګ خپله د یو نیټورک ویشل په څو برخو، یعنی په سب نیټو باندې د یو نیټورک ویشلو ته موږ سبنیټ وایو، سبنیټینګ وایو. سبنیټینګ کوو په هغه کلاس کې. په اول سر کې موږ به د سی کلاس څخه شروع وکړو چې سی کلاس یو څه اسانه دی، نو تاسې به ژر ستاسې سر خلاص شي. نو وروسته بیا انشاءالله پر بی کلاس او سی پر ای کلاس باندې کار وکړو. په لومړي سر کې موږ راځو د سی کلاس څخه استفاده کوو چې دلته په سبنیټینګ کې زموږ سر و کار یوازې د باینري اعدادو سره دی. مثلا موږ دلته یو آی پی ادرس لیکو، 192.168.1.0. دا یو آی پی ادرس دی. موږ په دا کې څنګه سبنیټینګ کوو؟ لومړی راځو، دا خو سی کلاس دی. په تیر درس کې موږ او تاسې وویل چې کلاسونه د څو څخه شروع کیږي، مثلا ای کلاس، بی کلاس او سی کلاس. رینجونه مو وویل دا 192 دی. نو 192 سی کلاس دی. په سی کلاس کې موږ درې پورشنه د نیټورک دغه لرو، درې پورشنه نیټورک د پاره موږ لرو او یو پورشن د هاست د پاره لرو. نو دلته به موږ دغه آی پی ادرس جلا جلا ولیکو چې بیا زموږ سر خلاص شي چې مثلا نو دلته موږ او تاسې راځو دغه آی پی ادرس په جلا ډول سره موږ لیکو چې هغه به عبارت مثلا 192.168 او همدارنګه 1.0. دا یو آی پی ادرس دی. دا به موږ په باینري ډول ولیکو چې باینري سره کم دی. جاگه 192 که مایر که نوشته کنیم به باینری 1100 4 دانه 5 6 7 8 168 که باینری نوشته کنیم 1 0 1 0 1 0 0 0 3 دانه 0 میاد و دیگه این میایم یک خودش کل آفا اول یک میمانه دیگه چند تا شد؟ 3 4 5 6 7 8 صفرم 1 2 3 ایرم یک دفعه سپیشل کنیم، تکست کنیم که بعض اونجا پاک نشه. چند تا صفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا صفر. یعنی ببینین کل بیتایزی آفا با ویدیوی پیشتر که خانده ما و شما که گفتیم اینجا اگر سر و کاری ما از صفر تنه، یعنی ببینین ما چی داریم اینجا اگر که ببینیم ای سی کلاس خو این network host. فقط با سبنیتینگ من سی کلاس ما میتونیم که از هاست بیت معنی هاست بیت سبنیتینگ کنیم که ور باز مثلا یه عبارت است از 255 یعنی 255 هاست موږ لرو. موږ دغه په څو برخو ویشو، 2 برخو باندې، 4 برخو باندې، 8 برخو باندې، هر څو چې زموږ په کار یې موږ تر څو چې دغه 255 ته رسیږي، یعنی موږ دلته کولی شو چې سبنیټینګ وکړو. نو اوس موږ ته پکار ده چې ګورئ موږ په دغه درې پورشنه باندې هیڅ کار نه لرو. زموږ سر و کار یوازې د هاست بیټو سره دی، د نیټورک بیټو سره نه دی. دلته موږ یوازې په هاست بیټونه په دغه باندې ویشو، په برخو باندې. اوس راځو، اوس به موږ دلته یو یعنی موږ دلته په دغه خوا کې اوس تمرکز کوو. تاسو فکر وکړئ چې دا خوا
دا طرف هیڅ نشته، یوازې موږ پر دغه اته بیټه چې دلته موږ لرو دا اوس آف دی، ټوله صفرونه دي. که چیرې موږ دا ټوله آن کو نو دا موږ ته باره چیش په لاس راکوي 255 عدد. مثلا ګورئ په تیر درس کې که چیرې تاسو کتلی هغه دلته تاسو وینئ چې موږ 1 2 3 1 2 څلور اته شپاړس دوه دېرش څلور شپېته او 128 دا ټول بیټونه اوس چې آن یې دا 255 کېږي، ځکه چې دا ټوله سره جمع کېږي. دا چې ټوله سره جمع سي نو موږ ته دغه 255 په لاس راکوي. که چیرې دا ټوله آف وي صفرونه یي، ګورئ دا صفرونه دی، دلته موږ ته صفر په لاس راکوي. دلته په پای کې مثلا بیا په 5م کلاس کې چې ټوله آن سي نو 255 موږ ته په لاس راکوي. اوس راځو موږ خپل درس ته، موږ په دغه پورشن باندې تمرکز کوو چې هغه پر څو سبنیټو باندې ویشو. دلته به موږ یو فیګر ورکو چې مثلا تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه خانه را واخیستل، دلته یې لیکو. هغه څنګه دلته سبنیټ ماسک نو خپل موږ ته د نیټورک او د هاست بیټو ترمنځ موږ ته جلاوالی راښیي چې کم خانه د نیټورک دی، کم خانه د هاست دی. اوس راځو که چیرې موږ وګورو د دغه آی پی ادرس دپاره سبنیټ ماسک څو دی؟ 255 255 0. دا به هم موږ بولټ کو په منځ کې به ګورئ د دغه نیټورک یا د دغه آی پی ادرس سبنیټ ماسک عبارت دی له 255 او 0 څخه. کله چې دا موږ مثلا په باینري اعداد باندې واړوو نو موږ ته سره کم دغه راکوي په لاس. موږ به دلته یو نور څلور خانې چیش کو جلا کو. دا به داسې یو رنګ چې هغه بیا دا دلته موږ لیکو چې آی پی ادرس په چیش باندې په ډیسیمل باندې مثلا آی پی ادرس په ډیسیمل مثلا 192.168 1 او 0. دا به موږ بیرته نارمل کو. آی پی ادرس موږ په باینري لیکو چې هغه په تیر دلته مو مثلا واړوئ په دغه باینري ته 1 2 3 4 5 6 7 8 دوهم 1 2 3 4 5 6 8 1 2 به موږ واړو. دا به موږ په کرکټر ته بیا واړو ټکسټ ته چې 1 2 3 4 5 6 8 یعنی یو بیټ یې آن دی. ګورئ دا نور صفرونه دي، دا خو نو ټوله 255 کېږي، ټوله آف دی، صرف اول خانه چې یو دی هغه آن دی. دلته ټوله صفرونه دي 1 2 3 4 5 6 8. راځو اوس دغه
خپل سبنیټ ماسک ته چې سبنیټ ماسک موږ په باینري لیکو سبنیټ سبنیټ ماسک 255 255 او 0 او سبنیټ ماسک باینري دلته به باینري ولیکو 255 کې ټوله آن یې 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 و دیگه ای 0 کندنه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا 0 ببینین که کلشان آن باشه کل بیتا 255 میشه کل آف باشه 0 میشه. حالی ما میبینیم که مثلا پورشن نتورک کلیشان یک یعنی اینا مکمل اینا هر کسی آن کلیشان از اینا ما استفاده نمیتونیم. با هاست بیت که 0 یعنی آف ما یک دانه روشن میکنیم 2 تا روشن میکنیم آن میکنیم 3 تا اما تو میریم تا آخر که از اینا باز ما میتونیم که سبنیتینگ کنیم استفاده کنیم. که حالی میایم ما امی 8 بیت که ما معنی هاست داریم امیر تغییر میدیم. مثلا داخلی باز ما کارای خود میکنیم. میایم یک دانه فیگر اینجا باز بدیم که امی بیت آخری یا هاست اکتت یا پورشن ما میایم ال داخلی ای کارخ میکنیم. حساب ایر شروع میکنیم. مثلا از چند شروع میشه 128 128 64 32 16 8 4 2 و 1 ما این میخانر اینجا زوم کردیم که چون سر و کار ما خیلی میخانه فقط و دیگه خانه ما کار نداریم. معنی میخانه سبنیتینگ میکنیم. ایر آلی ببینین ای کل بیتایش آفه یعنی حسابه که ما کنیم 1 2 3 4 متر برو دیگ تا 128 اینا که کلی آن شو یعنی اینا جمع میشه خد یکی دیگه خیرش 255 میه. حالی ببینین اینا آفه اینا کلشان زیرای شان 0 میه. صفرار که باز ما جمع کنیم نو وس دلته ګورئ چې زموږ ټول بیتونه یعنی په باینري عدد کې چې موږ ولیکو ټول بیتونه 0 دی نو دلته موږ 0 لرو په دغه خونه کې. وس دا چې ټول سره جمع کو کچيري آن یې 255 کیږي کچيري آف یې 0 کیږي. وس موږ ته دلته مثلا یو سوال یا یو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه 255 سره ټول موږ استعمالوو مثلا آی پی ادرسونه موږ وایو چې یا په دا کې موږ چیش کوو دوه دانې نور ادرسونه لرو چې یو براډکاسټ دی یو دلته دغه 255 زما د دغه څخه مطلب دی دا چې ټول سره جمع کړو نو چیش راځي 255 راځي.
نو 255 چې راسي په دا کې موږ دوه نور ټرمینالوجیان یا دوه نور ادرسونه لرو چې یو هغه کې نیټورک راځي، بل براډکاسټ راځي. یعنې په دغه 255 کې دغه دواړه نور هم شامل دي. دا چې ورڅخه منفي کړو دلته موږ ته پاتېږي 253. په اصل کې موږ او تاسې دلته صفر هم لرو چې هغه صفر هم په دغه کې حساب دی، ځکه چې دا چې مثلا موږ اصل کې حساب کو 128 وروسته 255 نه دی، هغه 256 دی. نو 56 څخه موږ چې دوه نور اعداد منفي کو څو راځي 254. موږ 254 دانې آیپیانې لرو د هاست دپاره، دوه دانې نیټورک، یو نیټورک دی یو براډکاسټ دی، دا دواړه نه استفاده کیږي د هاستو دپاره. دا به موږ یا دا هم نه دی سم داسې. نو د دغه 255 څخه موږ دوه ادرسونه یا دوه آی پی ادرسونه منفي کوو چې په پای کې بیرته څو پاتېږي 254. نو دغه 254 زموږ د هاست دپاره دی. موږ په دغه کې بیا محاسبه کوو. په نیټورک بیټ کې خو نو ټوله یو وي او په هاست بیټ کې صفرونه وي. اوس چې موږ دغه منفي کو ټول کارونه مو وکړئ، نو اوس په هاست کې 254 لرو. اوس راځو موږ په دغه 254 باندې محاسبه کوو. په سی کلاس کې موږ اوس یو مثلا یو نیټورک لرو یو براډکاسټ لرو. اوس موږ غواړو چې دغه نیټورک په دوو سب نیټورکو باندې وویشو. آیا دا امکان لري؟ بله و امکان لري چې هغه موږ راځو دلته سبنیټینګ کوو. اوس دغه آی پی ادرس چې موږ دلته دوه دانې په دغه سر کې موږ ورڅخه اخلو، یو دانه مثلا دوه دانې درې دانې څلور بیټونه آن کوو د نیټورک دپاره. دې خواته چې پاتېږي د هاست دپاره بیټونه پاتېږي. اوس به موږ راسو موږ غواړو چې دغه نیټورک پر دوو برخو باندې وویشو، یعنې سبنیټینګ وکړو، دوه نیټورکه په لاس راوړو. یو خانه چې موږ واخو دلته باره موږ ته دوه دانې سب نیټونه، یعنې یو په توان د دوه یې دوه، یو دلته صفر نور صفرونه سي. دغه یو موږ د نیټورک دپاره واخیسته، نو دلته دوه دانې سب نیټونه سو. اوس که چیرې موږ چش وکړو محاسبه وکړو دا څو راځي 128 راځي، ځکه چې یوازې د 128 خانه آن دی نور صفرونه دي. نو اوس زموږ سب نیټ ماسک چش دی د 192 188 او 1 سب نیټ ماسک چش دی 255 255 128. دا زموږ دپاره سبنیټ ماسک دی. اوس موږ ګورو چې په هر سبنیټ کې څو هاسټه موږ لرو. دا 128 سوی دی، وخت ښه کوئ. یو سلو اته ویشت. نو اوس موږ راځو دا سبنیټ ماسک سو.
د هاست بیټو دپاره موږ 7 دانې لرو، یعنې پر 7 باندې موږ محاسبه کوو. یو دانه مو د نیټورک دپاره سو، یعنې پر دغه باندې موږ هیڅ محاسبه نسو کولی، نور دلته موږ محاسبه کوو. دا ځکه موږ د آن کوي د سبنیټ ماسک د پیدا کولو لپاره. اوس موږ وایو چې اوریجنل کلاس یا سی کلاس په 2 سبنیټو وویشل سو چې د هر یو سایز مساوي دی په 128 باندې. په دې کې نیټورک ادرس پیدا کوو. زموږ سبنیټ ماسک څو دی چې دلته موږ لاندې ولیکل، نو دغه زموږ سبنیټ ماسک دی، دا مو نیټورک سو. اوس راځو موږ 128 باندې ګورئ دلته وویشل سو، دا زموږ آی پی ادرس. اوس راځو نیټورک او چیش پیدا کوو. ګورئ په اول سر کې آی پی ادرس د 192.168.1.0. دوهم آی پی ادرس دوهم آی پی ادرس د څو څخه شروع کیږي؟ د 128 څخه شروع کیږي. نو موږ وایو چې 192.168.1.0 دا به موږ دا نیټورک ادرس دی. فرست آی پی ادرس یا چیش دی په اول سبنیټ کې. دلته به موږ عنوان ولیکو سبنیټ 1 سبنیټ 2. دوه سب نیټورکونه موږ ورڅخه جوړ کړي. فرست آی پی ادرس یې څو دی؟ 192.168.1.1. لاست آی پی دلته به فرست آی پی لاست آی پی ادرس یې هغه وخت پیدا کیږي. دلته به موږ اول براډکاسټ ادرس ورکړو. براډکاسټ آی پی براډکاسټ آی پی ادرس د دوهم ادرس څخه موږ یو منفي کوو. دا هم صفر لیکلی دی، دا 128 یو خانه تر دا کښته تر دوم کلاس 192.168.1.1. براډکاسټ اخري آی پی ادرس 128 یعنی براډکاسټ راځي، نو براډکاسټ 128 دی، نو اخري آی پی ادرس 128 دی. 192.168.1.1. دوهم فرست آی پی ادرس یې 192.168.1.1. لاست آی پی ادرس یې د براډکاسټ څخه پیدا کیږي. دلته به موږ یو براډکاسټ یعنی اخري موږ تاسې څو لرو؟ 255. دغه خانه درښیم، دغه پورشن په اخر کې 255 باندې تمامیږي، نو 192.168.1.1 زموږ لاست آی پی ادرس دی. ګورئ موږ او تاسې دا وویشل په 2 سب نیټورکو باندې. دغه سی کلاس یو نیټورک مو دغه دی سب نیټورک، یو هم دغه دی. دا د اول برانچ لپاره مثلا، دا د دوم برانچ لپاره. دلته نیټورک ادرس یې 0
192.168 په دوهم سبنیټ ماسک کې بیا 128 یعنې د دغه څخه شروع کېږي 128 موږ چش کوو ورکوو بیا د 128 څخه شروع کېږي فرست آی پی مو 129 دی لاست مو 254 او آخري آی پی ادرس مو 255 دی په یعنی براډکاسټ تر شامه آخري آی پی ادرس مو 254 دی براډکاسټ ادرس 255 دی دا و زموږ او ستاسې د نن درس تاسې هم پر دغه باندې کار وکړئ تاسې بیا مثلا دغه سی کلاس پر څلورو سب نیټورکو باندې وویشئ بیا انشاءالله هغه دی په کمنټ کې یا همدارنګه تاسې کولی شئ چې بیا زما سره شریک کړئ